دا زیاتره ملګري موږ ته کمنټس کوي، میسیجونه کوي د افغانستان نه هم. صحیح ده، وایي چې زمونږ نارینه الواد نه کېږي، د هغې دپاره موږ دوه درې څوک وایي چې ما یوه ښځه وکړه، څوک وایي چې دوه ښځې مې وکړې. صحیح ده، نو دا د دې یو دا قدرتي یو پروسس دی، دا موږ له پېژنده پکار دی. صحیح ده، چې په دې باندې چې کله موږ دا وپېژنو، صحیح شو، زمونږ مایند چې دی دا به کلیر شي. زیاتر ملګري موږ ته ټلیفونونه کوي، میسیجونه کوي چې د دې لپاره موږ څه کم میډیسنز استعمال کړو. صحیح ده، د میډیسن هغه به زه بیا په دې نه پس ویډیو جوړه کړم. خو لول موږ له دا پروسس پېژنده پکار دی چې دا څنګه نارینه الواد چې دی هغه کېږي. په ښځه کې چې دی نو ایکس ایکس کروموسوم دی، او په سړي کې چې دی ایکس واي کروموسوم دی. دا واي کروموسوم چې کم دی نو ادي نه نارینه الواد کېږي. نو خبره دا ده چې واي کروموسوم چې دی دا د نارینه سر دی، د ښځې سر نه دی. په دې کې د ښځې څه قصور نه دی چې موږ دویمه ښځه وکړو یا دریمه ښځه وکړو د نارینه الواد دپاره. نو ګوره چې کله ایکس ایکس راوځی شي، د ښځې ایکس او د سړي ایکس، نو د هغې نه چې دی نو ماشومه کېږي. او چې کله د سړي واي راوځی شي او د ښځې ایکس، نو هدې نه چې دی ماشوم کېږي. نو چې تاسو دې پروسس ته موږ وګورو، زه به یې دغلته کې منشن کړم په دې خپله ویډیو کې. صحیح ده، نو په دې کې د ښځې د سره قصور شتون نه و چې موږ دوه ودونه وکړو یا درې ودونه وکړو د نارینه الوادو دپاره. دا ټول مسله چې ده دا په میل کې کیدای شي. صحیح شو، ځکه چې زموږ واي کروموسوم چې دی د یو سړي واي کروموسوم فرض که د ایکس سره نه میلاویږي، خو د هغې په ځای باندې ایکس کروموسوم میلاو شي د ایکس سره، نو ځکه چې دی ماشومانې کېږي. صحیح ده، نو لاول دا پروسس وګورئ، نو په دې کې د ښځې بالکل ګناه نشتي. ایون دو چې واي کروموسوم د سړي سر دی، دا مسله ډیره زیاته ده او ډیر زیات خلک میسیجونه کوي. نو ما چې دا تاسو ته کلیر کړم. مننه، السلام علیکم.